طالبان د سوداګریزو بندرونو د چارو سمون ته طرزالعمل جوړوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د سوداګریزو بندرونو د چارو د سمون لپاره یو طرزالعمل جوړوي. د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، پام وکړئ تازه خو ډیر مهم خبر ته. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د هوایي او ځمکنیو سوداګریزو بندرونو د چارو سمون لپاره د طرزالعمل جوړولو په هدف د اقتصادي او امنیتي کمیسیون ناسته پرون د 7 وزارتونو او 2 ریاستونو د استازو په ګډون په سوداګرۍ وزارت کې جوړه شوه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت د یا طرزالعمل د جوړولو هدف په سوداګریزو بندرونو کې سوداګرو ته د اسانتیاوو رامنځته کول بولي. د بندرونو اقتصادي او امنیتي کمیسیون د طالبانو حکومت د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ رامنځته شوی او مسؤلیت لري چې د سوداګریزو توکو د قاچاق مخنیوي، د سوداګریزو توکو د کیفیت کنټرول او د صادراتو او وارداتو د چټکېدو په برخه کې ګامونه پورته کړي.